بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو نن درس چې دی هغه سیل ترانسپورت موږ تاسو وایو، حجروي ترانسپورت. یعنې په حجراتو کې مثال خبرې مواد دي، دا مواد چې مثال ځي او راځي، مثال یا ننوځي، مثال د حجراتو ترمنځ سره لري، مثال د خبرې دغه ته سیل ترانسپورت ویل کېږي چې مواد څنګه انتقالیږي د یوې حجرې بل حجرې ترمنځ، مثال د خبرې نه ښه. دغه یو ښه خلاصه دیاګرام دی چې په دې کې موږ تاسو کولی شو دغه د سیل ترانسپورت په اړه یو هغه ډولونه یې ګرد چې کو لنډ ډول سره موږ دلته بیان کړو، تشریح کړو. تاسې په سیل ترانسپورت کې موږ تاسو چې سیل ترانسپورت وایو د حجرې تر حجرې کې مثال کوم مواد ورځي، کوم مواد راوځي، دغه ته سیل ترانسپورت ویل کېږي. نه مواد انتقال دی، دا به یا پیسیو ډول سره وي یا په اکټیو ډول سره وي. صحیح دی. پیسیو د نامه څخه معلومیږي، معنا غیر فعاله، معنا غیر فعاله چې په دې کې ای ټي پي نه مصرفیږي، معنا د انرژي نه غواړي، ای ټي پي انرژي دی نه غواړي، دا پیسیو ډول دی. اکټیو ډول چې بیا دی هغه برعکس ای ټي پي غواړي. سامو وروسته ښه بحث پر کوو، خو دغه باید اوس لا زده کوم. هر وخت د اکټیو ترانسپورت نوم واورېدی دا معنا فعال ترانسپورت، معنا ای ټي پي انرژي غواړي. صحیح دی، انرژي باید مصرف شي دلته. او کوم د پیسیو نوم واورېدی د معنا انرژي نه غواړي، خپل مواد انتقالي، خپل مواد. صحیح شو. پیسیو کې دغه ډولونه شته، دغه لاندې درې شته ډولونه پکې شته. اول سمپل ډیفیوژن. سمپل ډیفیوژن که څه هم وروسته بحث پر کوو د خیر سره لنډ به ووایو. کله چې د یو قابل نفوذ پردې یا غشا څخه صحیح شو کوچني ذرات هلته چې ډېرې انتقالیږي یا ځي، هلته چې لږې هغه برخې ته ځي. مثال د خبرې حجرې په داخل کې مثال کوچني ذرات ډېر دي. مثال د خبرې کاربن د حجرې په داخل کې ډېر شو، د باندې بیا لږ دی، د کاربن خپل انتقالیږي د باندې وځي. مثال که د باندې اکسیجن ډېر یې داخل ته کم یې د باندې خپل راځي داخل ته، دغه ته سمپل ډیفیوژن ویل کېږي چې یوې خواته مواد ډېرې بلې خواته مواد کمې او کوچني ذرات ډېر کوچني نه، کاربن ډای اکساید، اکسیجن، داسې دی خپل انتقال شي بلې خواته ولاړ شي، دا پیسیو دی. په پیسیو کې بیا سمپل ډیفیوژن. صحیح دی. اوزموزس څه دی؟ اوزموزس د نیمې قابل نفوذ پردې څخه د اوبو انتقال دی. اوزموز به یوازې اوبه انتقالیږي. اوزموز هم دغه رقم دی لکه سمپل ډیفیوژن په رقم، صحیح دا رقم نشي اوس. خو اوزموز کې به یوازې اوبه انتقالیږي، یعنی اوبه چې مثال خبرې کوم خواته اوبه مالیکولونه زیات دي، مثال کوم خواته لږ دي، نه د نیمې قابل نفوذ پردې څخه هغه بلې خواته خپله انتقالیږي، ته اوزموز ویل کېږي. وروسته بحث په کوم وخت راسي. بل بیا دریم فسیلیټیټ ډیفیوژن دی. په سمپل کې موږ ویله چې کوچني ذرات ته پردې تېرېږي، صحیح شو. اوزموز کې مو ویله چې اوبه تېرېږي، صحیح شو. فسیلیټیټ کې بیا چینل یې مثال پیپ یې چینل د لارې څخه خاص مواد چې کېږي تېرېږي. کومې خواته تېرېږي چې یوې خواته ډېر وي او بلې خواته لږ وي، هغه د لږ خواته تېرېږي، دې ته پیسیو ویل کېږي. دا پیسیو. اوس راځو اکټیو ته راځو. د هر یو وروسته بیا تشریح کوو، بیرته بیا یې وایو. اکټیو معنا فعاله، چې دی چې ته ضرورت ولري دی انرژي ته ضرورت ولري. صحیح شو. فعاله دې کې یو خپله پمپ راځي، پمپ او بل ویزیکل راځي. پمپ د نامه څخه معلومیږي، لکه مثال موږ تاسو چې باسکل ته یا موټر ته یا موټرسایکل ته هوا ورکوو، ګوره په ټیر کې هوا یې خو بیا موږ هوا ورکوو، پمپ په زور هوا ورکوي. صحیح شو. دغه د حجرې پمپ هم دغه رقم دی. مثال یو خو انرژي غواړي، پمپ اسانه نه کېږي، نه د څه غواړي؟ ای ټي پي انرژي غواړي، انرژي مصرفیږي. دا یو. دویمه خبره، پمپ چې موږ تاسو کوو کله چې یوې خواته مواد کم وي او دغه مواد کم دي، دغه خواته مواد ډېر دي، دغه د ډېر څخه کم خواته مواد اسانه تللی شي، او دغه د کم څه چې موږ غواړو مواد ولاړ شي لرې خواته، دا چې دی د اکټیو ترانسپورت دی. یعنې د کم خوا مواد چې دي دا خدایي کم دي، بلې خواته مثال خبره ډېر دي، دی بیا هم دغه ډېر خواته ورځي. صحیح شو. دا اکټیو ترانسپورت دی. په اکټیو کې بیا پمپ چې دی معنا دا یاسې چینلونه دي چې مواد پمپوي، هغه خواته پمپوي چې ورې ډېرې. صحیح شو. انرژي ته ضرورت لري، په زور یې ورستي. دا په اکټیو کې پمپ ته مو ویلي. پمپ یې دوه رقم دی، یو پرایمري دی او بل سیکنډري دی. پرایمري هغه ته ویل کېږي چیرې چې انرژي مصرف شي دا پمپ هم ورې ترسره شي. انرژي هم مثال ته لاره ده، چینل دی، دلته انرژي هم مصرفیږي، مواد هم د انتقالیږي.
صحیح شو، دا پرایمر دی. سیکنډري بیا هغه ته ویل کېږي چې انرژي یو ځای مصرف سي، مواد بل ځای داخل سي، انتقال سي. وروسته بحث په مخه بیا راځو. ښه، ویزیکل ته راځو. ویزیکل بیا کله چې مواد لږ غټ سي، د پمپ د لارې د چینل له لارې مواد نه انتقالي، مواد غټ سوي دي، اوس نو ډېر مواد دي، درانه مواد دي، دلته بیا ویزیکل ځین جوړېږي، کڅوړه ځین جوړېږي. دا کڅوړه یا داخل ته ځي یا خارج ته ځي. اول اګزوسایتوزس کله چې خارج ته راځي، صحیح شو، دننه په داخل کې مواد دي، داسې راځي د حجرې غشا سره په تماس کېږي، ورې داسې یو شاوخوا ممبران پر راڅرخي، بیا د باندې چې کېږي ازادېږي. بیا وروسته مثال د باندې دننه مثال خبرې پروټین جوړ شول، مثال شحمیات جوړ شول، مثال بله شاوخوا ورې چې دي ورې ممبران ورته جوړېږي. مثال دې ورې ځي ګلجي باډي ته، ګلجي باډي کې هغه ته شاوخوا ممبران ورکول کېږي، بیا هغه راځي د حجرې غشا سره په تماس کېږي، مواد د باندې باسي، د اګزوسایتوزس ویل کېږي، د مواد د باندې ایستل د غټو موادو. صحیح شو. او اندوسایتوزس بیا د موادو داخلول، چې مواد چې راځي داخل ته راځي. په دې کې اول پینو دی، پینو چې کوچني ذرات، او یا هم اوبه چیرې ځي د حجرې و داخل ته ځي. صحیح شو. د اندوسایتوزس دی، په هغه کې بیا پینوسایتوزس دی. چیرې بیا د مواد لږ غټ وي، مثال هغه خوړل کېږي سیل ایټینګ، نه هغه ته پاګوسایتوزس ویل کېږي. چیرې مواد د حجرې داخل ته ځي، مواد غټ وي، هغه ته پاګوسایتوزس ویل کېږي، معنا خوړل. وروسته بحث وکړو. بل بیا ریسپټر میډیټډ دی. اول د مواد راځي د حجرې په غشا باندې د یو خاص ریسپټر یا آخذې سره یو ځای کېږي، بیا مواد داخليږي، دا ته ویل کېږي ریسپټر میډیټډ. صحیح شو. دا و سیل ترانسپورت په لنډ ډول سره چې هر یو اوس جلا چکو تشریح کوو او سمې پسې وایو. سمازي یو ایډیا باید ولري چې ترانسپورت یا به اکټیو یا پیسیو. انرژي مصرفېدله، مثال خبرې یا موادو انتقال سخت و، هغه ته اکټیو وایي، ځکه سخت هم انرژي هم غواړي. او پیسیو به هغه دی چې مواد یو خواته ډېرې بلې خواته خپل انتقالېږي، کوچني مواد خپل انتقالېږي، هغه ته پیسیو ویل کېږي. صحیح شو. ښه، مخته ځو. اول موږ تاسې پیسیو کې اول موږ تاسې ډیفیوژن وایو. پیسیو کې راځي ډیفیوژن، ما مخکې هم درته ویله، په ډیفیوژن کې داسې کوچني ذرات، کوچني ذرات چې یوې خواته ډېرې د هغه څخه انتقالېږي مقابل طرف ته خپله شي، کوچني ذرات. صحیح شو. مثال لکه خپله کاربن ډای اکساید، اکسیجن، دا مواد چې دي دا به لیپوفیلیک کې، معنا شحم خوښونکي یا په شحمو کې منحل. پرون موږ تاسو ویله چې دغه د حجرې غشا چې د پرده دا شحمي جوړښت لري، نه پاسپولیپید ولته په یاد دی، یو پاسپولیپید بل لوړ و یو بل لاندې و، نه دا سرون چې تاسو د سرونه دا د لیپید هغه پاسپید ګروپ دی، لاندې لیپید دی، د پاسپید هغه لوړ پاسپید ګروپ دی، لاندې لیپیدونه و. دلته هم دغه رقم، لاندې سر دی، لوړ شو لیپید ولکې و، نو دا پاسپولیپید وشابس. دلته هغه مواد تیرېدلی سي چې ډېر کوچني او په شحمو کې منحل وي، شحمو خوښونکي د شحمو څخه یي، که چیرې په شحمو کې منحل نه وي، په اوبو کې منحل دي، مثال پروټین یي، انزایمونه او هورمونونه یي، هغه بیا نشته دی، هېڅ وخت نشته دی دا رقم، یوازې کوچني ذرات چې هغه په شحمو کې منحل دي. ګوره فټ سولېبل دي، معنا په شحمو کې منحل دي. صحیح شو. که چیرې مثال دا مواد که ځینې خبرې داسې اوبه انتقالي، مثال کوچني چینلونه یي، سریان یي، او لارې اوبه انتقالېږي، هغه بیا څه وخت ډېر کرار یا سلو انتقالېږي. ښه، نو ډیفیوژن موږ تاسو ویلي چې دا د سمپل ترانسپورت څخه دی، انرژي نه غواړي، په دې کې ډېر کوچني ذرات چې هغه په شحمو کې منحل دي، د یوې خوا چې ورې ډېر یي هغه بلې خوا ته انتقالېږي چې ورې لږ وي. که د حجرې په داخل کې ډېر یي د باندې راوځي، که د باندې ډېر بیا دننه ورځي خپله. صحیح شو. دا موږ تاسې تنفس کوو په سږو کې، مثال خبرې دغه موږ چې کومه ساه واخلو اکسیجن موږ تاسې واخلو، په سږو کې اکسیجن ډېرېږي، دا اتومات خپله ځي و حجراتو ته ننوځي د ډیفیوژن په واسطه باندې. صحیح شو. په حجراتو کې بیا کاربن ډېر یي، هغه بیا د باندې اتومات راوځي، دا سمپل ډیفیوژن شو. راځو موږ تاسې په سمپل ډیفیوژن کې بل موږ تاسې چینل وایو او کیریر موږ تاسې وایو. چینل موږ تاسې وایو د خاصو ذراتو دپاره، د خاصو موادو دپاره پیپونه جوړېږي چې جوړ سوي دي په حجرې په غشا کې، چې هغه دغه پیپ خپل مواد پېژني او یوازې هغه ته چورکي تېرېدو اجازه ورکوي. مثال ځینې آیونونه دي، مثال د خبرې نه، مثال ځینې چې دي مثال آیونز دي، مثال د خبرې
یا لکه مثال خبرې پوتاشیم دی، سودیم دی، مثال کلسیم دی، داسې نور مواد مثال خبرې چې هغه څه شي حجرې داخل ته یا خارج ته انتقالیږي. مثال خبرې د خاص چینل د لارې څه کېږي انتقالیږي، چې د اکثره پروټین څه لري جوړښت لري او مواد دپاره خاص مواد دپاره څه شوي جوړ شوي. که چیرې دا چینلونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو دپاره جوړې اوبه انتقالوي، هغه ته بیا اکواپورینس ویل کېږي. پور خپله سوی ته وایي یا چینل ته ویل کېږي نه. اکواپورین بیا هغه چې هغه اوبو دپاره وي. صحیح شو. او بل موږ تاسو وایو چې موږ تاسو وایو بل کیریر دی. کیریر معنا انتقالوونکی. څه ډول انتقالوونکی؟ اوس ګورئ مثال د خبرې ترافیک پر سړک ولاړ دی مثال د سړک څخه که چیرې مثال ځوانان یا غټان اوړي نه دی مازې موټران دروي ورته خپله اوړي چې دا د چینل کار وکړي. چینل مثال ماز لاره جوړه ده. صحیح شو. چینل ستا مثال د خبرې لاره جوړه ده، مواد څه کېږي خپله انتقالیږي، یو خو بل خواته ځي. صحیح شو. خو کیریر دا رقم نه دی. کیریر مثال خبرې دغه سړک څخه مثال ترافیک چې د خلک چې اوړي دا خلک کوچنیان یا ښځې یا شپین ږیري مثال دی ورځي مثال خبرې هغه ته رهنمایي کوي د لاسې نیسي اړوي یې نه، دې ته بیا کیریر ویل کېږي. کیریر معنا چې کوم وخت مواد دغه چینل سره یو ځای سي دی په دې کې تغیر رامنځته کېږي بیا هغه انتقالوي. صحیح شو. کوچني کوچني مالیکولونه دي مثال خبرې خپله دغه د پروټین دا چینل سره چې کېږي ورسره بایند کېږي ورسره یو ځای کېږي، په دې کې ځینې کانفورمیشنل چینجز رامنځته کېږي، تغیرات پکې رامنځته کېږي او بالاخره څه کېږي هغه انتقالي دننه باسي دننه خواته. نو چې ځینې وخت څوک پوښتنه کوي وایي چینل او د کیریر ترمنځ فرق څه شی دی؟ څه ورته وایي چینل چې دی دا مازې لاره پیپ جوړ شوی دی مواد خپل پکې انتقالېږي، خو کیریر چې دی هغه مواد سره یو ځای کېږي تغیر پکې رامنځته کېږي بیا مواد څه پکې انتقالوي بلې خواته. ښه ممبران پمپ اوس موږ تاسو اکټیو شروع کړو نو چې هغه پیسیو و چې موږ تاسو ویل چې انرژي نه غواړي. اوس موږ تاسو اکټیو وایو، په اکټیو کې به انرژي مصرفېږي. انرژي څه کېږي مصرفېږي په دې کې دا څه موږ اول پمپ وایو. پمپ ما مثال مخ درکې موږ تاسو موټر او موټرسایکل او باسکل ته هوا ورکوو په ټیر کې هوا یې بیا موږ شکو هغه شډه کوو پمپ ورکوو نه. دلته هم دغه رقم دی په حجراتو کې مثال د خبرې یوې خواته مواد چې دي مثال ډېر دي یو مثال خبرې لږ دي. مثال د خبرې داخل کې مواد چې دي مواد چې هغه ډېر دي. صحیح شو. مواد چې دي ډېر دي دا ولې پاک کېږي بېرته ښه داخل کې مواد چې دي ډېر دي. صحیح شو. مواد د باندې مواد لږ دي. صحیح شو. دی دغه خو اصل کې باید داسې اوس دا ډېر باید لاړ شي د باندې باید واوسي خو ځینې وخت دا رقم دی دا مواد باید داخل کې پاتې شي. داخل کې باید مواد ډېر شي ووځي بیا تاوان پېښ شي مثلا مرضي پېښ شي. صحیح. په دې وخت کې دغه لږ مواد چې دي د یو خاص پمپ ته لاړې داسې راځي نو اوس داخل ته راځي. دا پمپ چې غواړي ای ټي پي انرژي غواړي. صحیح شو. ای ټي پي چې غواړي انرژي غواړي مواد سره یو ځای کېږي او هغه چې هغه خواته انتقالوي چې ورې دی ډېرې. صحیح شو. کنسنټریټ ګریډینټ مثال خبرې غلظت مثال خبرې نه اګینست کنسنټریټ یعنې دی مثال کوم خواته چې مواد ډېر دي دی ورې هغه خواته بیا مواد هغه پر ضد دی نه نو دلته بیا ای ټي پي ته ضرورت پیدا کېږي. شابس ای ټي پي انرژي مصرفېږي دلته دا پمپ چې د ای ټي پي پمپونه دي شابس انرژي مصرفوي دلته او مواد کولای شي چې مقابل طرف ته انتقال کېږي. چې دا و د اکټیو څخه اول ډول ممبران پمپ شابس. بل موږ تاسو په اکټیو کې موږ نور شیان هم وویل چې موږ وویل که چېرې مواد غټېږي نه بیا نو په هغه وخت کې مواد داسې د ویزیکل په رقم داخليږي. ویزیکل ترانسپورت ته ویل کېږي ویزیکل ترانسپورت چې یا به مواد داخليږي اندوسایتوز ته ویل کېږي. اندو داخل ته سایټو د حجرې داخل ته کتل اگزو خارج ته سایټو د حجرې یعنی کوم چې حجرې څخه مواد د باندې وځي هغه اگزوسایتوز دی. صحیح شو. غټ مواد او چې غټ مواد داخليږي هغه ته ویل کېږي اندوسایتوز. او کوچني مواد مثال خبرې شحمه کې منحل یا دغې اخو موږ ویل چې سمپل ډیفیوژن و چینل و مثال خبر نه او یا مثال ځینې وخت داسې چې شحمه کې منحل نه وي انرژي غواړي هغه بیا موږ تاسو پمپ ویلې. اوس راځو که چې مواد غټېږي داخليږي یا خارجيږي دا هم انرژي غواړي. انرژي ته ضرورت شته دی بیا د ویزیکل په رقم کڅوړې په رقم داخليږي او خارجيږي. اول راځو اندو بو وایو چې داخليږي. په اندو کې اول ډول چې دی پاګوسایتوز دی. چې دی پاګوسایتوز پاګو معنا خوړل بله کول. صحیح شو. دا سیل ایټینګ هم ویل کېږي حجره خوراک کوي
غټ مواد داخلي صحیح شو ingestion of particles and د مواد شکول داخلول مثال خبرې ځینې هدایت کم مثال د خبرې بکټریاوي یا مړه حجرات مثال خبرې نه نور شانې دا چې کېږي داخليږي بیا هغه په حجره کې د منځه ځي دا کار څوک کوي یا مکروفاج کوي مثال یا نیوټروفیل کوي دا د وینې سپین حجرات دبلو بي سي موږ تاسو ورته وایو صحیح شو د چې کوي د مواد داخلي هغه خپرې بله کوي تجزیه کوي صحیح دی نو موږ تاسو ته وویلې چې ځینې وخت مواد غټېږي هغه باید د یو فزیکل په رقم کڅوړې په رقم یا داخل سي یا خارج سي چې انرژي ته ضرورت شته که داخليږي هغه ته اندوسایتوز ویل کېږي خارجي هغه ته اکزوسایتوز ویل کېږي په اندو کې اول ډول موږ تاسو پګو وویلي پګو معنا د سیل ایټینګ د حجرې خوراک چې غټ مواد څه پکې داخلي لکه سپین حجرات مثال انتانات میکروبونه څه پکې خوري لکه مکروفاج مثال میکروبونه خوري نیوټروفیل میکروبونه خوري صحیح پګوزوم دغه کوم کڅوړه چې داخليږي صحیح شو هغه بکټریا د کاشي چې موږ تاسو حجره داخلي خوري هغه ته پګوزوم ویل کېږي صحیح پګو معنا بل کول زوم باډي هغه باډي چې هغه کېږي بل کېږي یا خوړل کېږي دلته وایي تاسو خپل دغه د حجره داخلي دی دغه د حجره انساید دی دا اوټساید خارج دی اوس دغه یو غټ پارټیکل دی ګوره غټ مواد دی د دې لپاره ته په حجره کې چینل او پایپ شي نشته لنه نوځي دا سره راځي حجره شاساس په تماس کېږي حجره شاپه راګرځي داسې په کڅوړه کې اچي د فزیکل زین جوړي او بل اخر هغه داخلي یو حجره ده صحیح شو چې دا شی خپل اندو سایتوزو صحیح شو پسې په دغه اندوسایتوز کې دوهم وایي په اندوسایتوز کې معمول پګوزوم په هغه ویلي پګو سایتوز مختص ویلي چې غټ مواد داخليږي پینو بیا خپل اوبه یا کوششي ذرات صحیح شو پینوسایتوز کله چې حجره کې حجرې ته اوبه داخليږي دا بیا د حجرې شل دي سیل ډرینکینګ دی نه پینوسایتوز پګو چې و هغه د حجرې خوراک و غټ مواد و پینو کې کوششي مواد یا اوبه دي ته بیا سیل ډرینکینګ ویل کېږي د حجرې خوراک دغه شل ویل کېږي معنا حجره چې کی شل کی چې مواد حجرې ته داخليږي مثال خبرې سمال چې څه انویجنیشنز مثال خبرې کوششي مواد چې داخلي حجرې مثلا هغه فلوید مثال ته خبره ایسو دغه مواد چې داخلي ده هم د فزیکل پر رقم داخلي شي پینوسایټوټیک فزیکل یعنی کوچنی کڅوړه هغه داخلي شو د نننځي حجرې ته اکثره وخت تقریبا 80 نانومتر تشدید د خپل قطر لري خپل صحیح شو د وخت دا مواد داخل سي په داخل کې دغه فزیکل اول دواره لایزوم سره وصلې شي لایزوم یې ګوري چې خطرناک شی خو باندې ترڅو تجزیه یې کوي صحیح شو بیا ورسره بحث وکړو لایزوم چې دې څنګه کار کوي ورسره بحث وکړو ان شاء الله مخته راځي او یعنی مقدار کمی مثال خبرې د یوې حجرې ته مواد داخل سي د حجرې دغه اس کار نه پندري دا بل تپس داخل کی د یوې سره مثال په یوې کې داخل سي د هغه سره اوس بل تپس داخل سي د بل تپس داخل سي یعنی حجره کې هغه نه مصرف کیږي نه کتل کیږي فقط ماز داخليږي هغه بل حجرې ته ورکینه ماز د انتقال اوس په اساس راسي ته ویل کیږي ترانسایتوزس هر کله چې حجرې ته مواد داخل سي حجره بل دي چې په هغه باندې کار ولري وی ګوري مصرف کې هغه څه پکې بل حجرې ته داخلي هغه بل ته داخلي ته ویل کیږي ترانسایتوزس حجرات ترمنځ د موادو ترانسپورت یا انتقال صحیح شو تاسو ورته ګورئ مثال دغه مواد دي د تور مثال کوچني ذرات راځي د حجرې سره تماس کیږي حجرات شي حجره کې اس پر اثر فزیکل زنجیره سی فزیکل زنجیر ته پینوسایتوز ویل کیږي پګو چې بیا غټ مواد صحیح شو پینو معنا د اوبو څښل د حجرې د اوبو څښل او پګو معنا د حجرې خوړل حجرې خوراک کول نه حجرات شي خوراک کوي بل بیا ریسپټر من دی چې دی اندوسایتوز دی معنا مواد حجرې ته داخليږي په د مواد چې داخليږي دی اول د یو ریسپټر سره یو ځای کیږي د یو اخذې سره یو ځای کیږي چې ورسره یو ځای سو بیا وروسته د مواد داخل کیږي انتقالي تاسو وګورئ تاسو یو ښکارا کوم دا مواد چې سره یو ځای کیږي ته لاګینټ هم وایي چې لاګینټ ته وایي ته وایي تاسو شي مواد راغله صحیح شو مثال دا مواد مثال دا مواد نه دا مواد کوچني ذرات یې مثال مایع دا راځي دلته چرال دغه ژړ چې تاسو دا ریسپټر دی اخصي دا ژړ شتي اخصي دی د یو سره یو ځای څخه سره چې سره یو ځای سو دا چې سره موږ ته لاګینټ وي صحیح شو
نو په دې وخت کې د حجروي غشا کې تغیر رامنځته کېږي او دغسې یو ویزیکل جوړېږي او هغه داخلي ژبه حجرې ته. دې ته بیا ویل کېږي ریسپټر میډیټډ، یعنې د ریسپټر په واسطه باندې دا پروسه چې شوله ترسره شوله، چې د آخذې سره یا ریسپټر سره یو ځای شي بیا دا کار ترسره کېږي، تر څو دا کار نه ترسره کېږي. دا اګزو به لا ووایو. اګزو خو موږ وویلی چې دا هم د ویزیکل په رقم دی، خو خروج دی، د مواد څه کول، خروجول، خارج ته ایستل، د غټو موادو خارج ته ایستل، ته اګزو سایتوز ویل کېږي. په حجره کې مثال د خبرې دننه ځینې مواد مثال د خبرې چې جوړېږي مثال یا پراته یا ضرورت نه مثال غټ مواد دي هغه باید د باندې ووځي، صحیح شو. چې دغه د باندې وتل چې مثال خبرې اکسترا سیلولر سپیس د مثال خارج ته وتل چې مثال د خبرې په دې کې اکثر وخت دی وایي کلسیم ډېر رول پکې لري. دی دغه پروسس په کې ټریګر معنا تنبیه کوي، یعنې په د مواد په راایستلو کې کلسیم چې کوي کومک ورسره کوي، مواد چې کوي د باندې راوباسي. مواد راایستل چې وایي اګزو سایتوز، داخلول ته چې وایي اندو سایتوز، صحیح شو. په اګزو کې بیا هغه رقم نشته لکه موږ چې په اندو کې وایي چې پینو جلا او پګو جلا و نه ورې خپل ټایپونه نور جلا او کمایات چې مثال پینو دی که مثال جامد دی مثال خبرې هغه پګو دی نه په اندو کې چې مو ویلي په اګزو کې بیا هغه رقم مشخص نه وایي، هغه بخلې نه لري شمس. دغه لاسلاټ لا وایو په اندو چې دی دغه اګزو چې دی شابس دغه د حجرې څخه د موادو ایستل چې دي دا په دوو طریقو سره وځي، صحیح شو. یو ته ویل کېږي کانسټیټیو سیکریشن، صحیح شو، او بل ته ویل کېږي ریګولیټډ. اول چې دی کانسټیټیو مان دایمي دوامدار، په دې کې دوامدار ډول سره مثال خبرې کنټینیوسلی مثال خبرې مواد جوړیږي او د باندې وځي، د کولاجن مثال خبرې داسې مثال نور واحدونه دي مثال هغه چې جوړیږي او د باندې وځي دوامدار، بس دا کار دی دوامدار جوړیږي د باندې وځي. لیکن ریګولیټډ چې بیا دی دا هر وخت نه کېږي، ریګولیټډ دی خاص وخت تنظیم دی، دا خاص هورمون راځي، خاص انزایم راځي مثال هغه حجره تنبیه کوي، هغه بیا خاص کار چې کوي سر ته رسوي مثال خبرې لکه مثال دی وایي لکه هضمي انزایمونه چې مثال لکه پانکریاس حجرات چې انزایمونه جوړوي د هر وخت نه جوړي خو مثال هر وخت نه افراز دی، هر وخت باندې نه راباسي، خو چې موږ تاسو خوراک وکړو شی وخورو سره هغه چې ورسیږي وکړي کلمو ته دی ورته راوځي هغه وخت دا رقم، صحیح شو. نو دا هغه ریګولیټوري چې دی مثال دا هغه وخت چې هغه خاص تنبیه او تنظیم ته ضرورت لري، او کانسټیټیو چې بیا دی هغه دایمي دوامداره بس مواد جوړیږي د باندې وځي جوړیږي د باندې وځي. نو اندو چې مو ویلي اندو مو درې رقم مو ویلي اندو چې داخليږي پاکې مو یو پګو ویلي پینو مو ویلي او ریسپټر میډیټ مو ویلي. اګزو چې بیا دی به دوه رقم په دې کې ویلي، یو کانسټیټیو دوامدار کیږي او بل ریګولیټیو چې هغه بیا خاص تنظیم ته چې لري ضرورت لري. اګزوزوم هغه بل په یاد دی هغه اندوزوم چې په یاد دی، صحیح شو. دا اګزوزوم دی هغه فزیکل چې هغه د باندې وځي د حجرې غشا سره په تماس کې راځي هغه ته اګزوزوم وایي. تقریبا 10 تر سره پټ لري انا متر دی او کوتر لري چې د مواد پکې خارج ته باسي یو شی دی دغه اګزوزوم چې د مواد خارج ته باسي د مکمل د باندې نه وځي د حجرې غشا سره یو ځای کیږي ماز مواد خارجوي ا ممبران چې دی هغه د باندې نه خارجيږي. عکس ته وګورو تاسو ته وګورئ مثال مواد د سره رواني مثال خبره ته باندې راوځي او یا مثال زموږ خاص فزیکل مثال د خبره نه د راځي مثال د باندې مواد باسي دا فزیکل راځي د حجرې غشا سره په تماس کیږي دغه د فزیکل کوم غشا چې ده دا غشا د حجرې د غشا سره یو ځای کیږي سره پیوس کیږي سره مش ماز مواد ته باندې باسي د باندې مکمل نه وځي، تاسو چې دا و اګزو سایتوز معنا د مواد د باندې ایستل. دا یو لاند چارت دي ځان سره کوي تاسو وګورئ چې په دې کې مثال د خبر ټول سم تشریح شوی دی چې مثال اول پیسیو دی چې هغه انرژي ته ضرورت نه لري پاکه مشخص سمپل ډیفیوژن مو ویلي چې ضرورت ته باندې وځي مثال خو یې تنن راځي کوم خاص چې ډیری دی دا خاص خزي او هغه خاص چې چیرې بیا لږ شته کوم ضرورت لکه مثال کاربن مو ویلي کاربن ډای اکساید مو ویلي اکسیجن مثال خبره ویل نه داس نور مواد بل فسیلیټیټ ډیفیوژن مشخص ویلي ډیفیوژن دی خو چینل ته ضرورت لري چینل کې خاص مواد وسنه مشخص چینل مشخص ویلي چینل میډیټ دی او بل کیریر میډیټ دی دغه فسیلیټیټ چې دی دغه دوه مجموعه ته ویل کیږي معنا چینل د لارې د موادو ایستل چینل چې دی یا به چینل مثال ماز جوړ مواد پښتو وځي او یا به کیریر دی به ورسره مشتي به انتقالي او اسموس مشخص ویل چې دا په دې کې به وازي او به انتقالي او بس په کې او به انتقالي شوازي
اوبه ځي د نیمه کابل نفوس پر دې څخه هغه خواته ځي چیرې چې اوبه لږ دي، او دا بیا د اکټیو ترانسپورټ ډولونه دي. په دې کې پرایمري مو وویلې چیرې چې انرژي مصرفېږي او درې مواد هم داخل یا ووځي. سکندري مواد انرژي یو ځای مصرفېږي، مواد بل ځای داخلي شي یا وځي. صحیح شو. سمپورټ داسې دی سمپورټ چې مواد په عین طرف خوا منځي، مثال د خبرې مواد چې مثال عین خواته روان دي، او انټیپورټ بیا چې مقابل خواته مواد روان دي. صحیح شو. او ویزیکولر ترانسپورټ چې دی دا مو ویلې په دې کې بیا غټ مواد خارجېږي، غټ مواد چې هغه چینل لار نس تللی دا هم په اکټیو کې راځي، په اله کې راځي، انرژي غواړي. غټ مواد چې په دې کې یا مواد وځي یا مواد داخليږي، که وتل هغه ته وایي اګزوسایتوزس. صحیح شو. او که چیز بیا راتلل هغه ته وایي اندوسایتوزس، چې دا راتلل بیا درې رقمه دي: پګو، پینو او ریسپټر میډیټډ دي. پګو چې جامد مواد راځي، غټ مواد راځي. صحیح شو. پینو چې مایعات کوچني مواد راځي، ذرات راځي. او ریسپټر میډیټډ بیا داسې دی چې خاص اخذې ورسره یو ځای کېږي، بیا د موادو انتقال ته تشکیل لار ورکوي چې مواد شي انتقال شي. دا سیګنالینګ به سبا د خیر پسې وایي، او نن لپاره غونه باسته در باندې ډېرېږي بیا، نو به سبا خیر انشاءالله. که پوښتنه او سوال لرئ کولی شئ.